په نومبر میاشت کې افغانستان د ویسټ انډیز کوربتوب کوي. سلام ومینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند هیواد کې د روان کال د نومبر په میاشت کې د ویسټ انډیز پر وړاندې 3 ورځې 3 نړیوالې یو ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ به یادې سیالۍ د نومبر میاشتې په 15مه نیټه پیل شي او د ډسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به دوام ومومي. افغانستان او ویسټ انډیز تر دا مهاله ټولې 6 نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې په هغې کې 3 افغانستان او 2 ویسټ انډیز ګټلي او یوه یې مساوي یا بې پایله اعلان شوی. دغه راز یې 4 ورځې لوبې هم ترسره کړي چې په هغې کې یوه افغانستان او 3 ویسټ انډیز ګټلي دي. افغانستان په لومړي ځل ویسټ انډیز ته د سفر په طرز کې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې له دې لوبډلې یوه سیالۍ ګټلې وه او یوه یې بایللې وه، خو په غوراوي پړاو کې بیا افغانستان 2 ځله په مسلسله توګه ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې وي، خو په 2019 کال نړیوال جام کې ترې 13 ورځ ماتې وخوړه. دغه راز 3 ورځې سیالۍ هم په ویسټ انډیز کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره شوې وي چې په هغې ټولو سیالیو کې افغانستان ماتې منلې وي، خو په 2014 کال نړیوال جام کې ترې یوه سیالۍ ګټلې وه. د دې ترڅنګ به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روان 2019 کال د سپټمبر په میاشت کې د بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ 3 اړخیزه سیالۍ لوبلړۍ لپاره بنګلادیش ته ولاړه شي. په دغې سفر کې به افغان لوبډله لومړی د بنګلادیش پر وړاندې د ټیسټ یوه سیالۍ وکړي، له هغې وروسته به په 3 اړخیزه سیریز کې د زیمبابوې او بنګلادیش پر وړاندې 2 ورځې سیالۍ ترسره کړي چې په دغه لوبو کې به 2 مخکې لوبډلې د دې سیالیو پای لوبې ته لار پیدا کوي. یادولو دا د افغانستان الف لوبډله هم اوس مهال د بنګلادیش الف لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې پر لوبو بوخته ده چې په دغه لوبو کې 2 ورځنۍ او 15 ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. مننه چې ویډیو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.